بیا هغه د ناصریې ښار ته راغی چیرته چې لوی شوی و. سلام. سلام. د عبادت په ورځ عبادت خانې ته د پخوا په شان ورغی. هیله ترې وشوه چې د اشیاء نبی له کتاب نه څه ولولي. د خدای روح پر ما باندې دی. زه انتخاب کړی یم چې بېوزلو ته د ژغورلو زیری ورکړم. خدای پاک زه رالیږلی یم چې بندیان آزاد او ړانده بینا کړم، چې مظلومان آزاد کړم، او دا اعلان وکړم چې هغه وخت راغلی دی چې خدای به خپل خلک وژغوري. څنګه ښې خبرې کوي. نن د خدای پاک د کلام دا برخه چې تاسو واورېده پوره شوه. د خدای کلام پوره شو؟ دا وعده خو یوازې مسیح پوره کولی څنګه شي. باید پوه شو؟ دا متل به راته ووایي ډاکټره ځان جوړ کړه. دا به هم راته ووایي چې د کپلناهم کارونه دلته یې هم وښایه. زه وایم چې یو پیغمبر هم خپل ښار کې نه دی منل شوی. په دې خبرو سره عیسی ځان د خدای د ټاکل شوي مسیح او د خپلو خلکو د ژغورونکي په حیث ور وپېژنده. خو دې یهودیانو هغه ونه منو چې دا مسیح دی. خلکو غوښتل چې له غره څخه یې لاندې وغورځوي، خو هغه د خلکو له منځه ووت او له هغه ځایه لاړو.